الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله مولانا العظيم. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د دغه دوو آیاتونو چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د پیغمبري اثبات پکې کېده، د دې آیاتونو ترجمه او تفسیر دا موږ او تاسې بیان کو. اوس دا خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري په دې آیاتونو کې څنګه ثابته سوه چې دی دنیا ته راغی او په خپل کمال سره چې الله جل جلاله ده ته ورکړی و نو لوړې مرتبې ته ورسېدو. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. دی لوړې مرتبې ته رسېدلی و په خپل کمال سره او تیارې روښانه کړې وې په خپل ښکلا او جمال سره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم جمیل انسانو. جمال هغې ښکلا ته ویل کېږي چې بېله ډوله او بېله سینګاره او بېله د سینګار له آلاتو چې سړي ته حاصله یي. په عین سادګي کې او په عین بې سینګاره ورځ کې ښه ښکارېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همدا ډول او حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. وایي نیک و ټول خویونه د ده او تاسې درود شریف ووایاسته په ده باندې او د ده په آل باندې صلی الله علیه و آله وسلم. اوس دا بیانونه چې موږ او تاسې د ده د ښکلا کوو، بیا له موضوع چې په مخ باندې ځو، علامه ترمذي رحمت الله علیه کتاب الشمائل بسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصائلو، فضائلو، شمائلو، مناقبو او ژوندلیک باندې لیکلی ده. موږ او تاسې به انشاءالله په خپله موقع کې بیا ورباندې غږیږو. د ده لپاره دا هم بس ده چې دی الله جل جلاله ځان ته ور وبالو. ترا عز لولاک تمکین بس است ثنای تو طه و یاسین بس است. آن که آمد نوح فلک معراج او انبیا و اولیا محتاج او. د ده لپاره لیلة المعراج او لیلة الاسراء هم بس دی. آن که آمد نوح فلک معراج او انبیا و اولیا محتاج او. دی امام المرسلین ده. مسجد اقصا کې ټولو پیغمبرانو ته جمع ورکړې ده، د ټولو پیغمبرانو امام ده. اوس دا خبره چې د ده رسالت په دې خبره باندې څنګه ثابت سو، نن په دې موضوع باندې غږیږو. دا موضوع به لږ روښانه کو. خیر ده که د موږ او تاسې په دې دوو آیتونو کې وخت لږ ډېر ووت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی پیغمبر سو په 40 کلني کې او له دنیا ولاړ په 63 کلني کې 23 کاله د پیغمبري وکړه. په 23 کاله کې 4,000 معجزې کتابونو لیکلي دي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې محدثینو او مفسرینو استقراء پسې کړې ده او تتبع او پرلټنه یې پسې کړې ده. 4,000 معجزې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ورکړې وي. 4,000 معجزې. داسې له ده سره حیوانات غږېدلي دي، داسې له ده سره غرونه، کاڼې او ډبرې او جمادات غږېدلي دي، داسې له ده سره بوټي او نباتات غږېدلي دي، داسې له ده سره هوسۍ او اوښان غږېدلي دي. دا په احادیثو کې بیا قدم په قدم راځي. موږ او تاسې به انشاءالله د احادیثو درسونو کې بیا پرې غږېږو. داسې خوراکي موادو
ده ته غږ ورکړی ده او دا یې ورته ویلي دي. داسې شق القمر سپوږمۍ د ده په اشاره باندې 2 ټوکه سوې د مولانا جامی عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه هغه د ده بیان لیکلی ده. قرآن کریم کې هم راځي، مسلم شریف کې هم دا موضوع سته، بخاري شریفه کې هم کتاب التفسیر کې دا موضوع راغلی د اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ وچودله. مولانا جامی لیکلی دي وای دونون شد دور میم از حلقه ماه 40 را ساخت 60 او 250. دا یوه معما شکله بیت یې ویلی ده. بیا به پې باندې غږیږو د معجزاتو په مقام کې. نو په دې 4,000 معجزو کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لویه معجزه چې وه هغه قرآن کریم و. قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ستره معجزه وه، او دا داسې معجزه وه چې هیڅ یو پیغمبر ته هم دغسې معجزه نه ده ورکړل سوې. ځکه دا هغه معجزه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا نه جامې بدلې کړې. دغه معجزه لا پاته ده او لا پاته ده او لا پاته ده، تر ورځې د قیامته پورې به دغه قرآن کریم موجود وي. دا باقي معجزه ده. نورې معجزې خو د پیغمبرانو چې به وې، یا به د موسی علیه السلام ید بیضا هغه له موسی علیه السلام سره ولاړ، یا به د عیسی علیه السلام هغه کومه معجزه وه د ابرس، او یا د مړو د ژوندي کولو معجزه، یا هغه د شپې خوراک چې به چا وخوړ ده به سهار ور وښو چې تا دا شی خوړلی دی. دی چې کله اسمان ته وخوت له هغه بعده معجزې هم ورسره ولاړې. مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه قرآن کریم دا باقي ده تر اوسه پورې هم لاسته، او له دې ایسته به هم وي تر څو چې د الله جل جلاله اراده وي. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه د جلالین شریف مصنف ده، او نور غټ غټ کتابونه یې هم لیکلی دي. د تاریخ امام هم ده، تاریخ سیوطي په نامه باندې کتاب لیکلی. د فقه شریف امام هم د فتاواوې لیکلی دي، او دو الخصائص الکبرا دا د تصنیف ده. په هغه کې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه حدیث را نقل کړی. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هغه کوم حدیث چې ده له هغه سره ده لیکلی دي چې د نبي اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 معجزې داسې معجزې دي چې هغه باقي پاته دي. یوه معجزه چې ده هغه قرآن کریم ده. دومه معجزه چې ده هغه دا ده چې د مینا په مقام کې د شیطانانو د ویستلو معجزه ده. هلته چې کله ابو سعید خدری فرمایي وایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پوښتنه وکړه چې ای د خدای پیغمبره دغه حاجان خو په لکونو حاجیان دلته راځي او دغه شیطانان په ډبرو باندې ولي، مګر دا ډبرې د دې ډبرو لپاره داسې څوک نسته چې دا ډبرې له دې ځایه بیرته یوسي بل ځای یې یوسي او هلته یې واچوي، مګر دا ډبرې ډېرېږي. نو د ما په ګمان خو په دومره ډېر وخت سره باید وس دلته د ډبرو یو غر جوړ وای. نو حضرت نبی علیه السلام په جواب کې راته وویلې چې دا د ما د امت معجزه ده. د ما د امت حاجان چې راځي او دغه شیطانان په ډبرو باندې ولي، دا د چا چې حج قبول سوی د هغو کسانو ډبرې بیرته فرشتې او ملایکې وړي او ایسته کوي. کومې لږ ډبرې چې دلې پاته کېږي هغه د هغو کسانو یې چې د خدای جل جلاله په حضور او دربار کې د دو حج منظور او مقبول نه وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له دغسې حاله وساتي چې حج ته هم لاړ سو او قبول هم نشي. نو بیا له هغه را په دې خوا دا 1400 کاله کېږي چې دا ډبرې دلې ویستل کېږي او شیطانان په ډبرو ویستل کېږي او دا ډبرې څوک وړي نه. خو اوس دا خبره پیښه سوې ده چې د سعودي حکومت دا انتظام ورته نیولی ده چې هغه ډبرې بیا له دغه ځایه ایسته کوي. خو تر اوسه پورې دا 1400 کاله کېدل
چې دلته دا ډبرې چا نه ایسته کولې مګر دا ډبرې ډېرېدې نه. نو دغه دوه معجزې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا پاته دي، یو قرآن کریم ده او یو هغه ډبرې دي چې شیطانان پې ویستل کېږي. دا خبره د ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه ده دغه د ډبرو په باره کې، او دا خبره علامه سیوطي رحمه الله په خصائص کبرا کې دغه موضوع رااخیستې ده. خو په هر حال دا قرآن کریم دا یوه عظما معجزه ده د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. په دې کې ډېر غټ اعجاز پروت ده. هېڅ دښمن د اسلام دا نشي کولی چې قرآن کریم ته ماتې ورکړي، بلکې قرآن کریم به ماتې ورکوي. اوله وجه د اعجاز خو یې دا ده چې ګورئ تاسې پام ورته وکئ، د حجاز خاوره، د بطحا خاوره، د مکې مکرمې خاوره دا داسې رقم او داسې ډول خاوره ده چې تور غرونه پکې دي، سپیره غرونه پکې دي، او څه واښه او کوم علف نسته پکې، تورې سږې دي، تورې ډبرې دي، تور غرونه دي، او په منځ کې یې کعبه ده. شاوخوا ته یې کلي او بانډې هم نه معلومیږي. کم کم کلي موجود و، کلي او بانډې نه وې، تورې ډبرې او تورې سږې وې، سمسورتیا او سرسبزي نه وه. کعبه شریفه د غرونو په منځ کې واقع ده. مختلف جبال او غرونه له یوې او له بلې خوا ترې راګرځېدلې دي، جبل کعبه او داسې نور جبل ابو قبیس یا دغسې نور غرونه چې کوم موجود دي دا ترې راتاو دي. په دې سیمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې دنیا ته راځي او پیدا کیږي چې هغه پلار یې نسته، پلار یې وفات د، مور یې ژوندی ده، دی د مور په نس کې ده، دی چې کله دنیا ته راځي نو څه کیږي؟ پلار یې نسته، عبدالله صاحب وفات ده. مدینې منورې چې را روان و، له شامه را روان و، مدینې منورې ته چې راورسېدو، هلته مریض سو، له ملګرو سره تجارت دپاره یا د خواریو دپاره تللی و شام ته. کله چې مدینې منورې ته راورسېدو، هلته د دارالنابغه په نامه باندې یو ځای ده، په دارالنابغه کې دی وفات سو. هلته یې دفن کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور په نس کې ده، پلار یې نه ولید. نبی علیه السلام دنیا ته راغی. دنیا ته چې راغی نو خو دی یتیم ماشوم و، چا د ده پالنه او سرپرستي په ښه توګه باندې نه کوله. کومه مدرسه او کوم مکتب موجود نه و. لکه یو شاعر چې ویلی دی: نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز و صدر مدرسه شد. وای د ما معشوق، د ما نگار چې مکتب ته هم ولاړ نو او خط یې هم کله نوشته نه کو، مګر د سترګو په رب کې د مسائلو استاد او د دیني مدرسې صدر المدرس جینې جوړ سو. نو هلته بیا څه وسو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی، کیسه خو ډېره درازه ده، موږ او تاسې هغه بیان ته نه ځو. خو بالاخره د شپږو کلو و چې دی له موره چې هم پاته سو، مور یې هم وفات سوه. شپږ کلن ماشوم یتیم، له مور او پلاره یتیم او یسیر پاته سو، نه یې پلار سته نه یې مور سته. د هغه بعد د ټول ژوند په مکه مکرمه کې تر پیغمبري تر 40 کلنۍ پورې تېر کړی ده. چیرې هم کوم سفر نه ده کړی. صرف 2 سفرونه له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ثابت دي، شام ته یې کړي وو له ابو طالب سره، له خپل تره سره. هغه هم د تجارت لپاره تللی و، تیز تللی و. یو ځل خو بیرته په لارې باندې راوګرځېد او دوم وارې چې د تللی و. دغه 2 سفرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي وو. بیا بعضې د سیرت کتابونو لیکلي چې یو څو نور سفرونه یې هم کړي وو. د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنه سره له نکاح وروسته د تجارت لپاره.
خو تیز به تجارت ته ولاړ او بیرته به یې مال راواخیست او بیرته به راغی. د علم او د تعلیم او د زده کړې لپاره بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته کېنستی نه ده. کله چې دی د 40 کلو سو او عمر یې پوخ سو، له هغه بعده بیا څه وسو، وحی ورباندې راله. وحی چې راله قرآن کریم راغی. قرآن کریم چې په عربو کې راغی، نو ګوره نبی علیه السلام چیرې هم سبق نه و ویلی، چیرې هم قلم نه و راخیستی، چیرې هم کاغذ نه و راخیستی، چیرې هم استاد ته نه و کېنستی، او چا هم داسې ګمان ورباندې کړی نه و چې د ده د سبق زده. مګر سره له هغه هم په ټولو عربو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوازه په امین باندې خپره وه. دی امین او امانتګار انسان بلل کېدو، دی سنجیده او ورزیده انسان بلل کېدو، دی داسې یو علمي انسان غوندې بلل کېدو چې د عربو غټ غټ علما او غټ غټ شاعران او فصحا او بلغا او ادیبان به ده ته په احترام باندې قائل وو. بیا چې قرآن کریم راغی، بیا څه وسو، بیا داسې الفاظ او داسې عجیب نظم په قرآن کریم کې موجود و چې هر څومره غټ غټ ادیبان چې سره رایوجی کې هغو هم دا قرآن کریم په مثل باندې څه شی نه سوای راوړلی او نه یې جوړولی سوی. یوه خبره خو دا ده. دومه خبره دا ده ګوره چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله جل جلاله قرآن کریم معجزه ورکړې وه. د هر پیغمبر په وخت کې د الله جل جلاله عادت په دې باندې جاری ده، د هر پیغمبر په وخت کې به داسې معجزه هغه پیغمبر ته ورکېدله چې هغه پرمختللي شي سره به یې مقابله کوله. چې د هغه پیغمبر په وخت کې به کوم شی ډېر پرمختللی و، له هغه شي سره به یې معارضه کوله او مقابله به یې کوله. مثلا د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې د سحر او د جادو ډېره چرچه وه. جادو او سحر ډېر په مخ. خدای جل جلاله موسی علیه السلام ته امسا ورکړه یا یې عصا ورکړه، هغه لکڼه یې ورکړه. فلما القى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. کله چې ده لکړه غورځاره کړه نو چې شی یو ښامار، یو ښکاره او روښانه ښامار ځینې جوړ سو. او د ټولو ساحرانو او جادوګرانو هغه پړې او رسۍ سماران یې ځینې جوړ کړي وو، یې وخوړلې، ختمې کړې. ساحران ځینې وویرېدل او د پیغمبري اعجاز ورته معلوم سو. فالقي السحرة ساجدین. ټول ساحران او جادوګران په سجده باندې پړمخې خدای جل جلاله ته پرېوت، ایمان یې راوړ. د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې د طب او طبابت ډېره چرچه او دمدمه وه او ډېر پرمختللی و. په طب کې ټول کارونه کېدل، د ډېرو امراضو علاج کېدو، مګر د مرګ علاج نه سوای کېدی. او چې څوک به مړ سو بیا به طبیبانو نه سوای راژوندی کولی. او یو پیس مرض موجود و. دا پیس مرض نه ده، دا برګ، دا سپین مرض، سپین او خړ سره جوړ سي، دا بدن سره برګ سي. دا مرض نه سوای ښه کېدلی، طبیبانو ته علاج نه و. دا داسې یو لا علاجه مرض و لکه کینسر بیماري، یا لکه ایډز، او یا لکه داسې نور میکروبونه چې اوس علاج یې نشي کېدلی. یا کوم شی چې به تا بیګه وخوړ او مریض به یې کړې، ډاکټر طبیب ته به ورغلې، هغه به دا نه سوای در معلومولی چې تا بیګه دا شی خوړلی. خدای جل جلاله عیسی علیه السلام ته دغه معجزې ورکړې. مړې به د الله جل جلاله په اذن باندې راژوندي کېدل. مورزاده ړوند چې کوم ده، سترګې به یې پوچې وتلې وې چې عیسی علیه السلام به لاس ورباندې تیر کړو او دعا به یې ورته وکړه، دا سړی به بنا سو، خدای پاک به جهان بینې دنیا لیدونکې سترګې ورکړې. او پیس مرض چې کوم و، دا به دو لاس ورباندې تیر کړو، دا پیس به جوړ سو او په یوه رنګ باندې به سو، او د مرغه غوندې شی به یې جوړ کړو، بیا به یې پکې پکړو، له خټې چې به یې جوړ کړو، د خټې مرغه به یې جوړ کړو، عیسی علیه السلام به پکې پکړو، مرغه به ځینې جوړ سو باذن الله.
د خدای جل جلاله په اراده سره. نو ټولې دنیا ته دا روښانه سوه او دا ثابته سوه چې دا د خدای جل جلاله پیغمبر. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د شعر او د ادب ډیره چرچه وه او شاعران او ادیبان او لیکوالان او نثر لیکونکي او نظم لیکونکي ډیرو. نو الله جل جلاله دته داسې قرآن کریم ورکو، داسې کتاب یې ورکو چې هیڅ لیکوال، هیڅ ادیب، هیڅ شاعر او هیڅ نثر لیکونکي دا امکان له ځانه سره نه درلود چې د قرآن کریم په مثل باندې دغسې شی دا جوړ کړي. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم راغی، بیا قریشو د دې قرآن کریم د امحا او ختمولو په خاطر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د دعوې د له منځه وړلو په خاطر باندې هر قسم چلونه او فریبونه او قیدونه او مشکلات جوړول په کار باندې واچول چې هر څومره اذی او ضررونه یې شروع کړو، مګر نبي علیه السلام ته یې ضرر نه سوی ورسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل قرآن کریم تلاوت کاوه. کله چې دوی له دې خبرې عاجز سو او دا فکر یې وکړو چې ولا موږ خو د زور له لارې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې دا موضوع نسو تحمیلولی، قرآن کریم نسو ور باندې پرېښولی، نو یې عذرونه او زارۍ او تحفې او ډالۍ او د جوړجاړي لاره شروع کړه. د قریشو مشر عتبه بن ربیعه دا د دوی مشر و. دا عتبه بن ربیعه یې راولېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ورته ویل چې ای محمده صلی الله علیه وسلم، موږ به تا ته هر څومره غلامان چې غواړې در به یې کړو، هر څومره منځې چې غواړې در به یې کړو، هر څومره تحفې چې غواړې تا ته به یې در کړو، هر څومره پیسې چې غواړې تا ته به یې در کړو، حتی تا به د موږ ټولو مشر او سردار جوړ کړو، تا به د عربو پاچا جوړ کړو، مګر دغه کلام چې تا راوړی دا پرېږده او دا دعوه د نبوت چې دې کړې ده دا پرېږده. یعنې نورې معارضې، مقابلې، د الفاظو جوړول د قرآن کریم په ضد باندې دا ټول چې یې وکړو، له هغه بعده یې د عذر لاره ونیوه. دا خبره یې ورته وکړه. نبي علیه السلام وایي ورته وویلې چې زه خدای جل جلاله را لېږلی یم، په دې باندې معذف کړی یم، د خپل خدای جل جلاله به منم او د تاسې نه. حتی ابو طالب ته د سیرت کتابونو لیکلي دي چې ابو طالب ته دوی راغلو سره را جمع سو او ورته ویلې چې ای ابو طالبه، موږ به ولید بن عتبه یو ځوان و، په هغه وخت کې چې ږیره او بریتونه یې نه و، ظاهرا څېره یې ډېره ښکلې وه، په دوی کې جوسه او قواره یې برابره وه. نو دوی دا فکر وکړو چې دا ولید بن عتبه دا به د مکې په خلکو کې سره یادېدو او دا به ویل کېدو چې څه به د ولید بن عتبه ځواني دی ده. نو د ولید ډېره ښه ځواني وه، ښه ښکارېدو ظاهرا. نو دا ولید یې وایي تر لاس رانیولی و، دا یې راوست او ابو طالب ته یې وویلې چې دا محمد د تا وراره صلی الله علیه وسلم دا موږ ته په لاس باندې راکه، موږ به یې ووزنو، مګر په عوض کې به دغه ولید بن عتبه تا ته د زوی په شکل باندې درکو یا د غلام په شکل باندې دا ته در سره ساته. نو د دوی به دا هدف و چې د دې سړي کوارې ته که ابو طالب وګوري، کېدای شي دا خپل وراره پې راکړي او موږ ته یې په لاس راکړي، موږ به دا ولید بن عتبه ده ته ورکړو. په هغه کې هم ناکامه سو. ابو طالب جواب پې ورکړو، ورته ویلې چې دغسې ولید نامې ابناء عتبه دا د ما نه دي په کار، دا زه نه کوم، دا دروله ایسته کوئ. دا ټولې کیسې چې وسوې له هغه بعده دلته له مکې مکرمې چې خبره ووتله، په نور حجاز او په نورو عربي سیمو کې دا خبره خپره سوه چې د خدای جل جلاله یو استازی راغلی ده، محمد رسول الله یې نوم ده، د عبدالله زوی ده، د عبدالمطلب لمسی ده او په قریشو کې د بني هاشمو د قبیلې ده او دنیا ته راغلی د هدایت لپاره. دلته د حج
موسم پې را روانو نو حج ته به عرب راتلو، حج به یې ادا کاوه. اسلام لا نو راغلی خو دوی به دا حج دا یو کلتوري او یو رواجي شی بالو، دا د دوی یو رسم و رواج و. مکې مکرمې ته به د حج په موسم کې له مدینې منورې، له شامه، له یمنه، له بحرینه، له عمانه، له قطر او دغو هیوادو شاوخوا، له عراقه، له کویته، الجزایر چې، تونس چې، المغرب چې، لبنان چې، مختلفو سیمو، کنعان او فلسطین، دغه سیمو چې به خلک راتلو او د حج په شپو کې به نو دلته ګڼه ګوڼه جوړه. نو دلته د مکې مکرمې دغه مشرکین منافقین سره رایوجی سو، شورا یې دائره کړه او دا یې وویلې چې اوس خو د حج موسم ده، عربان له هرې سیمې حج ته راځي. دلته که دوی محمد صلی الله علیه وسلم وویني او د ده دا کلام چې ده راوړی دا واوري، نو دوی به بیخي پیمین او عاشقان سي، کیدای شي دا ټول د ده امتیان سي او د اسلام په دین باندې مشرف سي. نو د دې د دفاع په خاطر باندې به موږ څه کوو؟ نو په دوی کې یو مشر د ولید بن مغیره یې بولي، دا ولید نومیږي خو بن مغیره ده، او هغه بل چې و ولید بن عتبه و، دا مخکې چې موږ غږېدلو. نو دغه ولید بن مغیره ته یې وویلې چې ولید بن مغیره، موږ خو دا شورا د دې لپاره جوړه کړې ده چې ته موږ ته یو چل راوښیې. دلته خو اوس خلک ته حج ته راځي، نو که دا سړی هغه قرآن کریم ورته بیان کړي، آیتونه ورته بیان کړي او خبرې ورسره وکړي، دا خلک به مسلمان سي، دا د ده دین به نورو عربي سیمو ته سرایت وکړي، موږ به بدنام سو، موږ به وشرمېږو، موږ به ذلیل سو. اوس داسې یوه لاره طریقه سي پیدا کو سي، په هغه کې د موږ خیر. نو دلته شورا روانه وه، ولید بن مغیره ورته وویلې چې ښه تاسې راوښیاسته، تاسې راوښیاست، تاسې راته ووایاسته، نو څه چاره باید وکړو؟ نو په دوی کې ورته وویلې چې راځئ دا خبره به سره یې وکړو، دا هر عرب چې راځي دغه یوه خبره به ورته کړو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې، چې به داسې نه وي چې یو څه ورته وایو، بل څه ورته وایو او د خلکو اعتبار دا را باندې خراب سي. نو دا یوه خبره وکړه چې بس که چا د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې له موږ او تاسې چې پوښتنه کوله، موږ او تاسې به ورته وایو چې دا یو لیونی ده، العیاذ بالله، مازغه یې کار نه کوي، لیونی ده، په دغه خاطر باندې تاسې مه ورسره وینئ، د لیونتوب خبرې کوي. نو ولید بن مغیره ورته وویل چې دا خبره خو زه نه در سره منم، د ما په خدای قسم ده چې دا سړی چې هر څوک وویني نو خو تاسې خو به صحیح د لیونی ورته ووایاست، خو کله چې له ده سره څوک وغږېږي د غومره فصیحې بلیغې او مدللې خبرې چې دی ورته کوي بل څوک یې نشي کولی، نو په خپله به دا سړي یقین راشي چې دا خو لیونی دی نه ده بلکې دوی لیونیان دي چې ایمان نه ورباندې راوړي. نو بیا بل یې وویلې چې صحیح ده ولید بن مغیره، بیا به نو موږ داسې وکړو چې شاعر به یې وبولو، موږ به ټول خلکو ته وایو چې دا یو شاعر د شعرونه بیانوي. نو ولید بیا ورته وویلې چې دا خبره هم زه نه در سره منم، په دې خاطر چې ما په خدای قسم دری داسې کلام بیانوي او داسې کلام یې راوړی د الله جل جلاله له لورې چې هېڅ شعر هم هغسې نشي کېدای. او عرب چې دي دا ډېر ښه شاعران دي، هغه په خپله په دې پوهېږي چې دا ولا شعر نه ده، دا د الله جل جلاله کلام. نو بل ورته وویلې چې نو بیا به داسې وکړو چې موږ به ټول داسې مشوره سره وکړو چې هر عرب له موږ چې پوښتنه کوي موږ به ورته وایو چې دا کاهن ده، دا په کهانت باندې خبرې کوي، د پیریانو او د العیاذ بالله د شیطانانو خبرې کوي، هغه خبرې ورته راوړي او دی بیا خلکو ته بیانوي. نو بیا ولید بن مغیره ورته وویل چې دا خبره هم زه نه در سره منم، د ما په خدای قسم ده د ده په دغه کلام کې چې دا ده راوړی دومره سلاست او دومره خوند او دومره فصاحت او بلاغت پروت ده چې هېڅوک به هم دا خبره در سره ونه مني چې دا د پیریانو او د شیطانانو خبرې دي. نو دوی پوښتنه ځینې وکړه چې ښه نو تی راوښیه، نو خو طریقه ته راوښیه، نو چې ته دا ټولې خبرې ردوې، ته د موږ مشر یې تی راوښیه، موږ څه ورته ووایو دا خلکو ته، دا حجانو ته چې دا حج ته راځي؟ نو ده په جواب کې ورته ویل چې زه به سوچ پې وکړم بیا به خبره درته وکړم. بیا چې وایي کله د سوچ پې وکړو، د هغه بعد یې بیا ورته وویل چې حاجان که حج ته راتلو
او پوښتنه یې کوله چې محمد څوک ده؟ تاسې ورته وایاسته چې دا یو ساحر ده، جادوګر ده، د جادو په وسیله باندې سړی تر تاثیر لاندې راولي. دا خبره ګوندې خلک ومني. مګر سره له هغه هم چې کله حاجیان به راتلو، بیا نو حاجیان وایه راغلو، کله به چې حاجیان راتلو له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقي کېدل، هغه به د اسلام دعوت ورکاوه. ډېر خلک په هغو کې مسلمانان سو، حتی مدینې منورې ته چې اسلام ورسېدو، هلته هم د حاجیانو په وسیله باندې ورسېدو چې حضرت نبی علیه السلام مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه که کوم بل صحابي دا ورسره ولېږل. نو د اوس و د خزرج موضوع وه. دا بیان دراز ده، بیا به انشاء الله بل درس کې په دې موضوع باندې څه ناڅه غږیږو، په دې کې لیک تم کېږو. نو د قرآن کریم اعجاز بیانوو چې د قرآن کریم په شکل باندې بل څوک دغسې کلام نشي ویلی، نه چا ویلی ده، نه به یې څوک ووایي. الله جل جلاله په مکه مکرمه کې په داسې غریبه کورنۍ کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له 40 کلو بعد له دومره فصیح او بلیغ کلامه سره راولېږو، او دا قرآن کریم به موجود وي. دا تر اوسه پورې موجود ده. دا چې وروسته نور څه پیښیږي د قرآن کریم د اعجاز په باره کې، دا به انشاء الله په بل درس کې موږ تاسې بیانوو. د اوس لپاره د غومره بس ده. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.